د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي د هټیوالو اتحادیې له مسؤلینو سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په یاد لیدنه کې د اتحادیې د غړو په استازولۍ محمد نادر شاه قرغی او مرستیال شیرین اغا خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې هر ډول همکاري ته ژمن دی. په خپل ټولنه کې به د معروفاتو د اقامې او د منکراتو په ازاله کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. شیخ محمد خالد الحنفي هغوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل چې خپل مشکلات د حل په موخه له دوی سره شریک کړي ترڅو موږ وکولای شو د خپلو هیوادوالو ریښتونی خدمت وکړو. محمد خالد الحنفي همدارنګه د اتحادیې له غړو په ځانګړې توګه غوښتنه وکړه چې په خپلو کارونو کې له اخلاص څخه کار واخلي، څو تجارتي کارونه د اسلامي احکامو سره سم ترسره کړي او په دې برخه کې د منکراتو مخه ونیول شي. د یادونې وړ ده چې یا د اتحادیې له تېرو 38 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او د هیواد په 19 ولایتونو کې فعالیت کوي. د ولایتونو څخه بغیر یوازې په پلازمینې کابل کې 1,40,000 کسان پکې عضویت لري چې د کسب کارانو مختلف صنفونه پکې راټول شوي دي.